زه په قبرستان کې ولاړ یم د ډېر زیاتې مجبورۍ نه. زه ډېر وخت شو غټو اعمالو له لاس نه ورکوم او غټو اعمالو ته مې لږه شا کړې ده. وخت هم پرې ډېر لګي، تکلیف هم راته ډېر میلاویږي، زما کور ته هم پکې ډېره اندېښنه وي، خو بیا هم زه د یو خورکۍ دپاره مجبوره شوم چې هغوی ته دا عمل وکړم. په تکلیف کې ډېر زیات وم، بچي هم درلودله او د هغې مسله دا ده چې خاوند ورته طلاق ورکول غواړي او هسې بېڅه طلاقه دومره مینه محبت ورسره دومره په مینه محبت یې واده کړی دی او دومره په مینه محبت د یو بل سره نکاح شوې ده. تر اوسه پورې لین ښه روان و، خو اوس د خاوند د طلاق مسله راغله، خاوند ورته طلاق ورکوي. نو انشاءالله د هغې دپاره به زه یو عمل کوم، ننه د مجبورۍ نه زه په قبرستان کې ولاړ یم او غټ عمل به وله کوم، ولې چې هغه ډېر زیات لرې دي زما نه، ډېر زیات په شپو فاصله ده، په شپو په جاز کې د شپو مزل دی. نو سوچ وکئ چې څومره د څو سمندرونو نه اخوا خلک دی. نو هغوی دپاره بیا ورکوټي اعمال نه کېږي، غټ اعمال به ورته کوي انشاءالله د الله تعالی په حکم سره او د الله تعالی په فضل سره. انشاءالله د طلاق نوم به په خوله باندې نه اخلي، د طلاق ذکر به بالکل نه کوي. زه په دې عمل باندې دومره مطمئن یم انشاءالله. او بل دا د هغوی د مینې محبت پیدا کولو دپاره واپس چې په هغوی باندې کوم سحر شوی وي، کوم جادو پې شوی وي او چا پې څه خوړلي څکلي دي انشاءالله، نو د هغې دپاره به وله هم توړ کوم، د هغې به هم درته بیا ویډیو جوړوم انشاءالله او ښه زبردسته ویډیو به درته جوړوم. اوس ګوره دا د هغې د عمل دپاره ما دا غوښه راغستې ده او هغه وګوره قبرونه به درته ښکاري، قبرونو ته راغلی یم انشاءالله. د هغې دپاره اوس عمل کوم او انشاءالله دعا کوئ چې خدای پاک موږ په دې عمل کې کامیاب کړي او الله تعالی د دوی دا کور جوړ کړي، د ورانېدو نه بچ کړي. کم خلک چې د چا کورونه ورانوي، خدای دې د هغوی کورونه په خپله وران کړي. ټول پې امین ووایئ. جزاکم الله خیرا.